د طالبانو تازه اخطار ولسمشر اشرف غني او ډاکټر عبدالله ته ملګرو د افغانستان وضعیت ډیر کړکېچن ده. خدای دې خیر پېښ کړي. امریکا او ترڅنګ نړیوال عبدالله ته غني ته اوس هم طالبانو ته ډول وهي، هر یو ته زلمی خلیلزاد ورولېږي او ورته ووایي چې ته ولسمشر یې او موږ دې تر شا ولاړ یو. هغه د انګلیس تاریخ یو ځل بیا تکرارېږي، خو دا بدبخت سیاسیون او ویده ملت په آرام خوب ویده ده. ملګرو راځئ چې تازه طالبانو څه غوښتل او ولې یې اخطارونه ورکړل، له موږ څخه یې واورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. افغان طالبان وایي له امریکې سره د دوی د سولې تړون د دې ډلې د مشر ملا هیبت الله اخندزاده پر حیثیت او مشرۍ هیڅ اغېز نه کوي او وایي چې هغه د افغانستان قانوني واکمن او اسلامي مشر ده چې بل هیڅ چاته به د ولسمشرۍ واک ورنه کړل شي او دوی چې د لوړې کوي هڅې بې ځایه ستړې کوي. طالبانو ویلي د دوی د مشر دا مذهبي فریضه ده چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو چې د دوی ورته قابض پوځ ویلي تر وتلو وروسته په هیواد کې اسلامي حکومت جوړ کړي. طالبانو په خپاره کړي بیان کې ویلي تر څو چې له افغانستان د بهرنۍ قبضې ریښې په بشپړه توګه له منځه نه وي ایستل شوي او اسلامي حکومت نه وي جوړ شوی، تر هغه وخته به د دوی وسلوال جګړې ته دوام ورکوي او پر اسلامي شریعت د عمل کولو لپاره خپلې هڅې نورې هم تیزوي. وړمه ورځ یو امریکایي رسنۍ په خپل ریپورټ کې ویلي وه چې د امریکې حکومت ځینې استخباراتي راپورټونه ترلاسه کړي او په هغوی کې دعوه شوې وه چې طالبان د سولې په تړون کې د کړو ژمنو د پرځای کولو اراده نه لري، خو طالبانو دا هڅې تورونه بللي او په کلکې رد کړي دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د شنبې خالي په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي وه دا دعوې هیڅ حقیقت نه لري چې ګواکې طالبان د سولې د تړون د ماتولو اراده لري. سهیل شاهین زیاتوي دا چې تر اوسه پورې د شوي توافق د عملي کېدو بهیر ښه روان دی. د مسؤلو امریکایي چارواکو دا ډول څرګندونې به هیڅ ډول نشي توجیه کېدلی. افغان طالبانو په خپاره کړي بیان کې ویلي چې د ملا هیبت الله اخندزاده شتوالي کې په افغانستان کې بل څوک قانوني واکمن نشي جوړېدی. وایي د خپل قانوني مشر امیر په امر یې د بهرنیو واکمنۍ پر ضد 19 کاله جګړه وکړه. اوس د هغوی د قبضې ختمولو په اړه دا تړون دا مطلب نه دی چې هغه اصول ختم شول. د امریکې او طالبانو ترمنځ د سولې په تړون کې ویل شوي چې طالبان به نه یوازې په افغانستان کې نورو وسلوالو او ترهګرو ډلو ته پناه نه ورکوي بلکې د هغوی په ضد به جګړه هم کوي. په تړون کې ویل شوي چې طالبان به د مارچ پر 10 د افغانانو ترمنځ خپلمنځي خبرې پیلوي. د سولې د تړون له مخې په امریکا 14 میاشتو کې له افغانستان نه خپلو 14,000 پوځیان وباسي، خو طالبان په خپل وروستي بیان کې سپیناوی کړی چې که د جګړې او تشدد د کموالي لپاره یوازې د بهرنیو پوځونو وتل کافي نه دي. وایي د سولې په تړون کې دا هڅې شوي چې اوسنی افغان سیاستوال چې دوی په کرپشن او درغلیو کړ بولي همداسې وساتل شي چې ګواکې بیا د راتلونکي حکومت برخه شي. کله چې امریکا غږ د طالبانو له ویاند ذبیح الله مجاهد څخه د دې بیان سپیناوی ووغوښت چې د دوی پر رسمي ویب پاڼه خپور شوی، نو هغه وویل چې دا بیان د دوی د رسمي پالیسۍ استازیتوب نه کوي بلکې وایي چې دا د دوی د ډلې یو مذهبي عالم نظر دی. ذبیح الله مجاهد وایي طالبان د سولې په تړون کې له امریکې سره پر کړو ژمنو ولاړ دی. امریکا وروسته د تېرې جمعې په ورځ د افغان سولې تړون په اړه یو افغان ګډ بیانیه کې ویلي وه چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د طالبانو د اسلامي امارت په نوم د حکومت د بیا فعالېدل نه مني او نه یې ملاتړ کوي. د راتلونکي 9 شنبې په ورځ د پیلېدونکي بین الافغاني خبرو یوه مهمه موضوع د بندیانو تبادله ده. طالبان ټینګار کوي چې د دوی 15,000 بندیان دي تر دغو خبرو مخکې خوشي کړل شي، خو افغان حکومت د دوی غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې په دې اړه به په بین الافغاني مذاکراتو کې بحث کوي. افغان ولسمشر اشرف غني پرون ویلي و له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د ټاکلي غړو نوملړ به د مارچ تر 9 بشپړ شي. وایي حکومت یې تیار دی د منل شوي اصولو په بنیاد له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. د افغان ځواکونو 1000 تنه هم له طالبانو سره بندیان دي. د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین ویلي د دوی مذاکراتي ټیم او ایجنډا هم تیاره ده، خو وایي که د سولې له تړون سره سم د دوی بندیان خوشي نشي نو په بین الافغاني خبرو کې به د ځنډ پړه پر افغان حکومت وي. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ، ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم.